رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه شپه راځي په دې شپو کې، هغه شپه د شب قدر شپه ده، لیلة القدر د عزت او احترام شپه ده. په دې شپه کې الله عز وجل جبرائیل علیه السلام د ملائکو د یو جماعت سره راواستي او د حرم په خانه کعبه باندې یو بیرغ جګ کړي او بیا د شپې دوی روان سي. هر هغه څوک چې په دغه شپه کې په عبادت اخته وي نو د هغه سره وایي سلام کوي او مصافحه ورسره کوي او بیا د هغه څه ځي. کله چې سهار سي ملائکې ټولې راجمع سي، حضرت جبرائیل علیه السلام څخه سوال کوي چې په نن شپه کې الله عز وجل د دې خپلو بندګانو سره څه معامله وکړه؟ نو وایي جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې الله عز وجل نورو ټولو ته مغفرت وکړي، خو څلور کسان د مغفرته پاته شول. څلور کسان د الله د مغفرته پاته شول، هغوی محرومه شول. ملائکې سوال ورته وکړي دا کم کسان دي؟ هغه ورته وایي اول د شراب عادي انسان چې شراب چې شي د شراب عادي یې ځان جوړ کړی وي، دغه انسان دا د الله د رحمت څخه محروم سو، الله ورته مغفرت ورکړي. دوم د مور پلار نافرمان، چا چې د خپل مور پلار نافرمانی کړي وي دا انسان. دریم وسیله رحمي قطع کوو چې د خپلو دوستانو سره وسیله رحمي نه کوي. څلورم هغه څوک چې د بل حق خوري، چې د بل حق خوري، دا څلور کسان محروم پاتې. الله عز وجل موږ او تاسو ته دا موقع راکړې او هیڅ ګران کار هم نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه ټوله د خیر او د شر کارونه چې امت د آخرت په بنیاد باندې تاوانی کوي او یا د آخرت پر بنیاد باندې کامیابه کوي، هغه ټوله شأن رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ بیان کړي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه انسان بد نصیب انسان نشته چې الله عز وجل پر ده باندې د روژې میاشت راولي او بیا هم د مغفرت ونیسي. در دې انسان بد نصیب انسان نشته، دا د الله د رحمت څخه محروم انسان دی چې د روژې په میاشت کې هم د مغفرت ونیسي. في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلاع، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي ناغم أنت يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي. أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في موضعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي.